السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1403 هجري شمسي کال د مرغومي د میاشتې 12 نیټه چې د 2015 کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې سره سمون خوري د سکون رادیو او خواله رسنیو څخه مو د نیوزیلند او مهم خبرونو ته هرکلی زه کرم خان سمسور یم. په کابل ولایت کې د شاهروس بند پرانستل سو. د باختر اژانس د خبر لمخې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهروس بند نن پرانستل سو. د خبر لمخې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې ویاړ جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره مهمه بللې ده. د شاهروس بند چې کار د جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی وو په کال کې د 3 میلیونه متر اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا لري. دا بند همداراز د 2200 هکتار ځمکې د خړوبولو او د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. تمه ده چې د شاهروس بند به د کابل د ښار د څښاک د اوبو او د برېښنا د کمښت ستونزې سناسه راکمې کړي. له پاکستان د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. پاکستاني رسنیو له دغه هیواد د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو له احتمالي ایستلو خبر ورکړی دی. د پاکستان د حکومت له لوري ناقانونه افغان کډوال ته د ټاکل شوی مودې لپاره د رسیدو سره سم ځینو پاکستاني رسنیو د هغو افغان کډوالو د ایستلو د احتمال خبر ورکړی چې د ای سی سی کارتونه لري. د راپور لمخې یو شمېر افغان کډوال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میاشت یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلېدو ته اندېښمن دي. د خپلو ستونزو د حلېدو غوښتنه کوي. بلخ کې 14,000 جرې په ځمکه دولتي تثبیت شوې ده. عدلي وزارت ویلي دی چې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمیټې تر څېړنو وروسته بلخ کې 14,000 جرې په ځمکه دولتي تثبیت کړې ده. یاد وزارت ویلي دی دغه ځمکه د شهید بلخي ښارګوټي، دشت شور هاشمي ښارګوټي او شورګرې ولسوالۍ سربیره د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې دولتي تثبیت شوې ده. په ورته مهال یاد وزارت ویلي چې جوزجان ولایت کې هم د 19,000 جرې په ځمکه اسنادونه څېړلي او د دغو ځمکو دوسیې د وروستي پریکړې لپاره مرکزي کمیسیون ته استول شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه سبا پیلیږي. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه سبا د غرمې 12:30 بجې پیلیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه د تیر دوشنبه پر ورځ مساوي پای ته ورسېده، خو له دې وړاندې د دریو ورځنیو او دریو شلوريزو لوبو لړۍ افغان لوبډلې ګټلې وه. خیبر پښتونخوا کې لاریونونه له پولیسو سره پنځه اوښتي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې لاریونونه له پولیسو سره پنځه اوښتي. رویټرز خبري اژانس راپور کړی چې د لاریون کوونکو د مخنیوي په موخه پاکستاني پولیسو اوښکې بهونکي غاز کارولي او خلک یې وهلي او ټکولي دي. دغه لاریونونو وروسته له هغه زور اخیستی چې ځینو ګوندونو له سمودي راهیسې په سیمه کې د سولې او ټکاو راوستلو غوښتنه کوي او په دې تړاو یې پرلط کړی دی. د دغه بد وضعیت له امله سیمه کې د برېښنا او اوبو او روغتیا خدمتونو کمښت هم د پراخو مالي زیانونو او تلفاتو لامل شوی دی. دا و د سکون رادیو د خپل رسنیو څخه د نیوزیلند او مهم مسایل. تر بیا د الله په امان.